نن له یوه داسې هنري څېرې کومیډیان د ډرامو له ستوري سره خبرې کوو چې خپل ټول عمر یې د افغانانو پر شونډو مسکا راویستې. کلونه یې د سینما په پرده په بېلابېلو برخو کې کار کړی دی. د خپل مسلکي ژوند پیلې د افغانستان د ملي تلویزیون څخه کړی و او د هیواد په سینما او تیاتر کې یو له وتلو او مخکښو ممثلینو څخه دی. د نوموړي د تلویزیوني ډرامې شیرین ګل او شیر آغا نوم به مو ضرور اورېدلی وي. درنو لیدونکو، نن یې له اصلي لوبغاړي حاجي محمد کامران سره د سکایپ له لارې مرکه لرو. کامران صاحب سلامونه، ستړي مسئ. صاحب ستړي مسئ، کورکۍ ښه جوړې په خیر یې. ډېر مننه. سلامونه تاسې ټول دوستان چې ستاسو سره همکاري کوي هغوی ته ووایه سلامونه، او د افغانستان ټول محترم خلکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. روغ جوړ خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. تاسو د افغانستان د سینما او کومیډي تیاتر پیژندل سوي څېره یاست. ستاسو د نوم د اورېدو سره سم هر یو کس د تیر په یاد لویږي. د وروستي لس راوړونه مو که راته ووایاست. له مکتبه څه مو دا کار شروع کړی و، په مکتب کې چې وو، نو اوس ګر چې وخت ډېر کم دی، داسې مختصر به داسې ووایم چې ما مکتب وایي، هم د باندې کار کوئ، هم بیچاره خلک وو، خپله ډوډۍ ما خپله پیدا کوله د کوچنیوالي څخه. نو بیا به راته مکتب ته معلمان هم پیدل چې زه کار کوم، نو لطف محبت یې درلودې. کله به د آخر په صنف کې به یو صنف په آخر په شپږ ساعته وو، د یو صنف به زه ووتم، یو چیرې ځم او ځم کار کوم. خو دا شیان یې پرېږدو، بیا به یو سمه مرکه سره وکړو. مقصد په دغه کار بار سره رخته وو چې بیا نو مکتب کې د اووم صنف او اتم صنف په دې کې وو چې دا ډرامونه مو سره شروع کړله. د هغه څه بیا د کابلندارۍ ته ولاړو، د شخصي صحنې وې دې ته ولاړو، اطراف ته ولاړو. نو بیا پس له هغه نو دغه دوام وکړي، نو تر اخره پورې بیا د کابلندارۍ کې وو. ډېر ښه ډرامونه وو صاحب، ډېر ښه هنرمندان وو، ډېر خدای دې وبخښي ګرده، بعضې مړي دي بعضې ژوندي دي. نو ډېر زحمتونه هغوی کښلي دي، یوازې ما نه دي کښلي. ګرده هنرمندان د زړه د کومې څخه کار کوي، په ډېر پاکي، په ډېر صداقت. په دغه خدای دې وبخښي فی فضلي صاحب، خدای دې وبخښي رفیق صادق، خدای دې وبخښي استاد بېسید، خدای دې وبخښي حمید جلیه، مهدي شفا، اسمت انصاري، دا ډایرکټران وو. احمدشاه عالم دې خدای ژوندی لري، وتلی دی. اکبر روشن و، عزیز الله یاداف زموږ یو غټ هنرمند و، ډېر باشرف انسان و. سړی باید یادونه وکړي. ولې زه افسوس کوم دغه ټول تلویزیونونه چې دي، دا ټول پروپاګنډچیان چې دي، دې ته نوم یې په خدای که چا اخیستی، نوم یې 95 کلن کې فوت وکړي، د 4-5 میاشتې کېږي. دا یو نفر، یو نفر، دوه نفره کې یو دغه کړی. نو زما مقصد مې دا و چې دا تلویزیونونه چې دي، دا ورځ تېرول دي، پیسې پیدا کول دي، دا وخت تېرول دي، بس دا ښکنځل دي، جنګ دی، غالمغال دی، خلک په اتفاقي دې ته تشویقوي. دا انساني دغه نه لري. تاسو بیخي ډېر خلک اوس هم یادوي چې تل ستاسو د نوم اخیستل کېږي، هغوی یو خاص عکس العمل شي او یا هم ستاسو ځینې ډیالوګونه یادوي. تاسو ته کوم ډیالوګ مو بخصوص په شیرین ګل او شیر آغا سریال یا ډرامه کې ډېر مهم و یا تر اوسه مو په یاد دی؟ بله، دا پروګرامونه زموږ دوستان هغه شیر آغا او شیرین ګل چې دا احمدشاه شواب ورته وایي، دا یو نطاق په راډیو کې هغه فاکولټي ویلي وي، نور کارونه یې هم درلودل، بیا هغه تجارت کوي. نو هغه موږ راټول کړلو په خارج کې. دا فلمونه ډېر پیسې مصرف شولې، ډېر ځای و، تقریبا 2 کاله دا کار مو وکړي. نو هغه دی چې دا خلک ډېر خوشحاله شول، او په دې کې خلک دکاندارانو دا خپل دوی کاپي کول وی، خرڅول وی، دا ډېر خلکو پیسې پیدا کړې. په هغه موږ خوابدي نه یو. او خوابدي په دې وي چې په داخلو کې دغه کسان چې دا یوټیوبونه په ټیپونه دا بد بلا چې راوتلي دي، دا نوې ټکنالوژي، دا د غلو ټکنالوژي ده که انرژي ده که څه بلا دی، دغه افغانان مو راپورته کېږي صاحب دا فلم د دې وخت او دغه وخت لري، دا چې په 100 روپۍ واخلي ویې خوري. خیر دا مو وخوره، مګر لږ وخوره، کور دې وران څه خو پرېږده. زموږ خپله نه پرېږدي، زموږ خپل عکس په تلویزیون کې واچو، په دې چې هغه خلک د غیر صاحب هغه په هر صورت. نو تر اندازې پورې زما
همکاران چې اکثر مړي دي اکثر ژوندي دي لکه مرتضی بایقرا علم نعمتي لکه څوک نور لکه د فلم سینماګان چې دي د محترم سلام سنگي او نور ملګري چې دي نو اکثر زما په یاد نه دي بښنه غواړم د ګرده څخه نو ګرده د زموږ نو سندګانو دغه نو سندګانو د مشرانو لیکوالانو دا ګرده په دغه دیش کال کې نو دغه د کار زمينه ورته مساعد نه سو ګرده شان د بین ولاړله نو یو څه کار چې مشکل دي هغه د شو خلکو د لاس نتیجه و کامران صاحب مخکې تاسو یادونه وکړل چې تاسو د هالیوډ په یو فلم کې هم رول لوبولای دی کراته یې چې څو وخت او رول مو چې شو په 2000 کې رول په 2000 کې وو دا 2000 کال دا یو لکه ولی د ځکه نومېږي په لاس انجلس کې پلان نو مې څه سړی وسه ما صاحب دې سړی وو بخښنه غواړم خیر وسمایسو نو دا کورنۍ دا کار وکړي دا فلم په د هالیوډ سره اړیکې درلودلې شو په دې په فلم په دې کې حالت لسیو کده انډیوالانو د هالیوډ ټول څه کسان نو دا موږ په خپل هالیوډ کې چې جوړ شو تقریبا 50 نفر کارمندان د خپل هالیوډ کاونماین لایټماین ساوند ماین هر یو څلور نفر 15 نفر دا هم د په دې سختي سره دا جوړ کړي نو زما مقصد هم دا و چې کوم یو شکار وکړو هر افغان چې یو شکار وکړي او د خپل وطن د خاطر دغه په هر کار کې چې شکاري دا چې سینما شکر دی ابد کړ دی د په مغاز نه دی اما بیا هم دغه یو نوم ژوند کې چې افغانان هم کولای شي چې په یو څه ځای کې په یو څه امکانات کې یو څه کار وکړي دقیق نو هغه مو کړی دی کامران صاحب تاسو باوجود چې دومره ډیر مینوال درلودل یعنی تر نن پورې بیا هم لري ولې مخبل کار ته د پای ټکی کښې شو ولا دا چې زما مینوال چې وسه تقریبا 2 میلیون نفر وسه هغه ټول غریب او غربا او بیچارهګان و هغه ګرد د مهاجرینو په کمپونه کې نه ما فلم لیدلې نه ما شیرغه د غلباز لیدلې دي نه څه شیرغه او شنګول لیدلې دا مظلوم بیچارهګان د زما ډیر زړه دا چې زه د غریبانو ته کومک وکم کار وکم پس لږ کله په لږ کې غزه د خدای خوار نه کدا چې د غریبانو ته کار کوم دا کې غریب خو بیچاره تلویزیون نه لري غریب خو برق نه لري دا د کوم ځای څخه کې نو بیا د ازما په ذکر راوګه دا چې دا زموږ په وطن کې و شکر د ګرد ځای څخه د خلک راغلي دي هغه هم غواړي چې پوسټي او خلک وپېژني د رادیو د تلویزیون د خبرات خبر خلک هم د زموږ خلک نوی راځي د ماجر چې وځ روان دي خو دا چل کال دې کار نه و دوی باید پوښتنه چې دغه سره رادیو درلود دغه غمو درلود دا څنګه مو درلود دا نو په دغه شیان دي پروانه کې شاده ګرځي په خدای سم کې او دا امید درو چې هر وخت هر سړی د هر وخت هر زمان سره چې وغواړي چې یو څه قدم کړي چې یو څه لار انتخاب کړي نو خدای دې ټول ته دا توفیق ورکړي چې ټول په سم لار باندې څه قدم باندې بس خدای دې موږ ته توفیق او دوستانو آشنایانو سره راکړي چې د خپل خاور خپل ملت خپل کورنۍ خپل دوست آشنا کړو که اوس تاسو ته یو وړاندوینه وشي چې په یو تمثیلي ټوټه کې باید کار وکړئ دا کار کوئ مولې کار کوم کار مې کړی دی کار کوم ډیر کارونه ما کړی دي په دې سختي سره ما کار کړی دی ګرد خپل یو ځای مو کار کړی دی هغه پیسې ما خسي دي پر هغه مو وهلې دي هغه چې موږ کړی پر هغه مو وهلې دي کب دغه نه نو خیر نو دغه چې نو زه دغه تقریبا 10 کال په امریکا کې وم قبول شوی نه وم او دا فلم چې مانته و دا مو ورته په شوروي کې وی خو دا آرام وی دا وی نو څنګه دلته راغله او دا نو ما ته چې ورور خو زه د راغله مې دا خوښ مو دي خو دا راغله مې کومه شولار څه زما کوو چې وځه په ملک نو کوئی تکلیف لري نو د دې ښکاله مخکې مو په دې ښکاله دغه کیشم
عمومي چې راوتل ډېر دي. نو دغسې دغه دی نو خو څه کوي نو ملک مو څه وخت جوړېږي مسؤل لپاره ټولنمال ولا چرت مې ویل مال یو څه درته وایم ولا مال دا زموږ ملک هېڅ وخت نه جوړېږي. ولې؟ مال نه جوړېږي. چپس really نه دی قبلوي دا ولاړ شه کار دي ته خو نو بعد غونډې راته وځه چې اوس نو کوي وضع خرابه ده په کار نه درکوو مصرف نه درکوو شی نه درکوو خپل مې کار کړی دي شل کاله خپله کور بیکولي دوستانو کره دا او دا مې تېر کړی دي عمر په دغه باندې تېر شو بیا اسناد او دا بیا تکلیف د سود راته پیدا شو نو هغه شپږ کاله کېږي د 4 کاله مخکې زه راووتم بس راووتم بس په دغه لکه سړی چې وځي معلوم نه دی چې چېرې ځم دا د خلکو خبره علاقې غیر ورته وایي په هر صورت یو ځای و د هغو سره دغه وکړله نو بیا هغه همسایګان د دغه ځای خبر شول خو انسانیت یې په جوړي نو جوړي کې زما سره مرسته وکړه نو اوس هم په دغه مهاجرت کې روان یم مګر هم څه کم واسې داسې مشخص یو څه اسناد دا په لاس نه لرل یعنې تر اوسه هغه اصلي نن څه کوو سبا څه کوو دا معلومه نه ده. خلک خو همدا تمثیلي ټوټې او کومیډي فلمونه چې تر ډېره جوړېږي خامخا د ټولنې د حقیقتونو په اساس باندې جوړېږي خو په یو کومیډي بڼه باندې خلک یوازې هغه احساس یې ګوري او ورته خاندي د همغه ټوټو څخه لذت وړي خو د شاه حقیقت یې څه و چې تاسو خپل احساسوئ دا خو دوه شی و زموږ مقصد هم په دغه کې و چې په هم په خندا یې ورته ووایي او هم هغه حاصل مطلب ورته وایي چې وروره دغه کار مه کوه دا وکړه دا ښه دی دا بد دی په دې رقم چې په خندا او په ټوکو په دې او دا مګر مقصد مو هغه و چې خلک د بد د لارې څخه راوګرځوو او سمې لارې ته یې رهنمایي وکړو چې د خلکو په درد وخوري. هیڅ انسان کامل نه دی هر سړی یو نقص نواقص لري او بل هر انسان لارښوونې ته ضرورت لري نو زیات خبرې نه کوم چې ما څه بیا خبرې نه کوي مسافر سړی بس په څوک برابر نه اوس به پښتو کې متل وایي خپله خوله هم کلا ده هم بلا اوس به داسې وکړو خورګۍ چې زه د کلا او بلا څه به تېر شو سړی بیا یو څه وایي الله فضل خدای زه داسې مغرضانه شی زه د چا څه نه وایم په اخلاق او ادب د دوستانو سره کشر وم لوی شوی یم د هغې څه مې څه ښه زده کړي دي یو قدم چې ږدو د خلکو په خیر باندې ږدو. کامران صاحب په وروستي کې غواړم له تاسو وپوښتم چې آیا کوم پیغام خپلو افغانانو وروڼو ته لرئ او که لرئ بیا کیدای شي په ډیالوګ بڼه یې ورته ووایاست لکه پخوا چې مو ویل. زه افغانانو څه ته خو زه ټول افغانانو ته زه احترام لرم او زه خپل ځان ته دا اجازه نه ورکوم چې زه په خپل خلکو باندې داسې یو امر غوندې یو شی وکړم چې تا داسې وکړه نه هیله مو چې ده ورڅخه هیله مو انسان مو لوړم دی بیا هم زه د دې کشر یم او دوی ګرد افغانان ته زه احترام لرم هر یو ته چې سپېڅلی مشر وي کشر وي هر څه چې احترام لرو د انسان احترام فرض دی پر هر چا باندې خدای تعالی د هغه کسانو سره ډېر خوشاله کېږي چې د خدای بنده ته سړی په ښه په احترام وګوري په عزت وګوري. بدبختانه چې زموږ په ملک دغسې یو وخت راغی دغسې راغلی دی چې زموږ کوچنی لوی دا د هغه اخلاق د دوی د رفتار کردار دغه شیان سوي دي هېڅ نشته پکښې کې هغه پخوانی زمانه چې وه نو بیا خبره اوږده کېږي هر شی و اخلاق و عزت و حرمت و دا وخت کمیږي بخښنه غواړم بیا بل وخت بیا وکړو. هیله کوم کامران صاحب خبرونه د ختمېدو پر حال ده تاسو غواړو چې دغه خبرونه ستاسو د یو ډیالوګ سره تمام کو. ډېر ګران عزیزانو ډېر ګران دوستانو ډېر خبرې پاتې شولې زه غواړم په دا یوټیوب داسې یو شی جوړ کړم بیا به اساسا زه به د خپل ژوند د کیسې دغه څه چې مې لیدلي دي څه چې مې کړي دي ښه مې کړي دي هم وایم بد مې کړي دي هم وایم ګټ وایم نو زما مقصد دا دی چې زه ستاسو په خوښۍ دغسې اوسم که
اشتباه یو دغه یو جديت دا ما کړ دې مې نه دی کړی انسان زړه درد کوي مجبور شي واقعیت وایي رښتیا وایي زه رښتیا وایم زه دروغ نه وایم چې په خپل راشي زه وایم او ولې کوشش کوم چې په ادب په اخلاق سره نو بیا هم نو تاسو کله په خدای باندې سپارم خدای مې کوشش کوم چې د پرچې درواسم او تاسو دا وکړئ تاسو نه د شکیلا جان د کټنه او کسان چې په پیسې کې دي ډېر مننه خارجي لسان بوم درته thank you very much merci beaucoup